نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دالله تعالی تقریبا 22 نمبر نوم دی 22 نمبر یا باسطو جل جلاله یا باسطو جل جلاله معنی دا اے روزی پر اخون کیا اے روزی پر اخون کیا علماء کرام رضی اللہ عنہ فائدی خود لی لمنی فائدہ بکدارا چکم نرنا زنان اللہ پاک دانم یا باسطو جل جلاله دا ساخ مز نفس وی کم مز ساخ مز دا نحا بجی تقریبا شرکی دا لسیول زوجو بورکی دا خیمه سلور رکات دو مشتا سلور مشتا اتا مشتا دولت مشتا یا اول پکار سو گیا مشل پر کولش دیسر انسان رزق فراخی گی ساخ مز زمور عائشہ وی زمان مور بلا قبر نرفاز دیگا نا زمور عائشہ وی زمور دا ساخ مز ترینا اگر که مور بلا قبر نرفاز زمور عائشہ وی زمور دا ساخ مز ترینا دا دیسر انسان رزق فراخی گی سلور مشتا اتا مشتا دولت مشتا نسو کی ساخ منزو کی او دا غین پس لس تیری دا اللہ پاک دانموئی یا باسط جل جلالہو انشاءاللہ چربم چاہتا مختاج دی سبحان اللہ ہوئی اللہ بے چرم چاہتا مختاج کئینو چاہتا بے ودرینو طول مریو اللہ دینی دستا دی دو نمبر پیدا پکی دارا وسوچ اسمان طرف اللہ سچت کی دا سودری دی او لس تیری ہوئی یا باسط جل جلالہو لس اسمان تو چت کری گا نا او لس تیری ہوئی دا عمل لگرے معمول جوڑ کردے اررم او یا باس تو جل جلاله وی د مخمه الله سره ښکاږي ان شاء الله وي د رزق دروازې هو ته پرانیستي د رزق دروازې ورته پرانیستي اسانه خبره کوم درې نور پیدا پکې دارا چې څوک سلوي خدلا فورز کې ویو سوزګار وخت سلوي پرې ویا باس تو جل جلاله ان شاء الله مخلوق نه به پرواشي تورم پیدا پکې دارا د مشکلاتو لپاره روزانه د هر مانځنه پس یو سل سلوي خدلا لسل پیدا مندي من ذکر دے گا نا داغین 140 تیرے یو سلو سلویح تیرے یا باسطو جل جلالہ وی ابی دعا غوری اللہ با مشکلات اللہ ختمی ہر قسم مشکلات چی اللہ با مشکلات اندے رہو بات پینزم نمبر پیدا پکی دارا وی پریشانو ختمی دو پارا دعاوی ورز پوری روزانہ 2000 زللولی لکہ روزانہ 12000 تیرے سوئی یا باسطو جل جلالہ پر 72 روز پوری دعاوی ورز پوری ہر قسم پر مشکل نہ مشکل کار یو پریشانی وی اللہ کے قدرت سره ختم شپږم نمبر پیدا پکې دارا چکم درنه زنا الله پاک زانوم یا باسط جل جلاله اهتداد دې لیکره هو تقریبا 1,25,000 سمرا 1,25,000 لکه داس لکه ټیم لکه مقصدی کې لکه ورځې کې د شپې یو ټیم مقرر کې ولا او 1,25,000 تقریبا دا تعداد منه ویو او اول او اخر کی تقریبا سلسل پیری درود شریف ہویا سپری اول کی سل پیری درود شریف او اخر کی سل پیری دا وظیفہ ہمیشہ کوي انشاءاللہ غیب او غیبنا رزق ملاوی بس یو ټیم مقرر کی خاص ټیم 1,30,000 او دا تقریبا چې دا هفته ته ونیره سوي شي هفته نم کم وخت کې انشاءاللہ دې اثرات د دنیا کې ویني انشاءاللہ ډیر زره دونوں ٹیم پھر نہیں لگا یا باسطو دونوں ٹیم پھر نہیں خبر تعداد 1,25,000 دے او وم نمبر پیدا بکدارا چکم انسان وزی پشمنی پا وقت کے تاجد منزو کی آبستر کی پٹی کی او یو لسپیری ہوئی یا باسطو جل جلالہو سر کی پٹی کلی دا سلان سر ہوئی گنا یا باسطو جل جلالہو ابے بلاسون من دست چف کی او لاسونه په مخ باندې راخ کړي به سترګې وغړي ان شاء الله تعالی دا انسان به چرته وګړي نه پاتې کیږي ها الله غره موړ ساتي موړ مطلب دا نه روټي بډې دا پوری ښه لکه مطلب چاته الله تعالی دې محتاج کینا تاجد مونږ کې یو دا هغه نه بعد سو پیری وي یو لس پیری 11 پیری دا سترګې پټ کړي وای یا باسي تو جل جلاله به دا مخ باندې راخ کړي دا غسانه طریقه ده اتم نمبر پیدا پکې دارا سګ روزانه وي دعا ویزلی ویو طول افتونو ابلغان نو الله دې محفوظ ساتي 72 پیری روزانه وي یا باسط جل جلاله الله طول افتونو ابلغان مصیبتونو الله محفوظ ساتي او نه هم نمبر پیدا پکې دارا وسو د شپې په اخري حصہ کې لاس پورته کی
او لز دا نوم د الله تعالی لز ذل اوللی مطلب دا چې تاجید منځ کو دا غنه بعد لز کړي د الله د نوم د یا باسطو جل جلاله نو بینک دعا وغواړي ولا بدن نزل پریشانی ختمه کی بعضو انسان زړه پریشان او خپای کنه اصلي خوشحالي کینو په دې طریقې سره الله د زړه خوشاله کوي اسانه خبره شو او لسم اخري زلت کې په دغه پیدا پسو کې ځان سره ویل کی کنه او لګل ځان سره ساتي یا باس جل جلاله ان شاء الله تعالی به غیب نه رزق ورکي چاته محتاج کیږي لکه ځان سره ویل کی یا باس جل جلاله او سرمن کې بن کی ځان سره ساتي الله به انسان چاته محتاج کوي ټول دا آسانه دی لکه ها الله دې عمل کوي توفیق